أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ کهف کې یو څو آیتونه ډېر حیران کون دي او زه حیران پدې یم په کار چې دا دې آیتونو هر چاته پته وای خو دا زموږ نظر نه شاته دي. نو زه غواړم چې دا آیتونه تاسو سره شیر کړم او تاسو په خپلو زندګیو کې راولئ، انشاءالله تاسو به کامیاب شئ. الله پاک په سورۃ کهف کې وایي زموږ نبي ته قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، چې اے نبی دا ته ووایم چې د اعمال په حساب سره په خساره کې څوک دي؟ نو الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. الله پاک وایي کوم انسان چې کوم نه ټول کوشش ته دنیا د پاره دی او د ګمان دا کوي چې زه نیک عمل کوم. څومره خطرناکه خبره ده. دا کس د اعمال په حساب سره په خساره کې دی، ټول کوشش یې د دنیا لپاره دی او د لپاره الله پاک بیا عذاب څه ویلی دی او زه قصور یې ویلی دی. زه څه قصور دی؟ الله پاک وایي اولئک الذین کفروا بآیات ربهم، وایي دا هغه کسان دي چې زما د آیاتونو نه د نشانو نه انکار وکړو، ولقائه او زما د ملاقات نه. فحبطت اعمالهم، الله پاک ویل د اعمال چې کوم دي کنه په صدیقې کړي دا ضایع. فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا، او د قیامت پر ورځ باندې د پاره سو د په نیکو کې وزن دي. نو څومره کریټیکل آیتونه دي چې هغه خلکو مبارک الله پاک وایي دا د اعمالو په حساب سره په خساره کې دي چې هغه تمام کوشش ته دنیا لپاره دی او خیال دا کوي زه چېرته نیک یم. څومره خطرناک آیتونه دي. پکار چې دا هر یو ماشوم ته هر یو لوی ته د دې آیتونو پته وي. خو څنګه به ورته پته وي؟ زموږ تمام کوشش ته دنیا لپاره دی، نو موږ ته به ولې د دې آیتونو پته لګي؟ نن سبا چې زموږ ماشوم پیدا شي او موږ یې په سکول کې کښېنو بس تر مرګه پورې بله بیا سټرګل سټارټ وي. څوک دا نه وایي خپل بچي ته چې راشه ته د آخرت لپاره هم کوشش کوه، الله لپاره هم کوشش کوه. دا ورته نه ښایي چې تا قرآن څومره زده کړو، په قرآن څومره پوهې، خو دا تپوس چې کوي چې تا په سکول کې څومره نمبر واخیستلي. هغه بیا اوس مشران نه راشه چې د مشرانو دا حل وي نو بچو ته به څه ووایي؟ موږ څه چل کوو؟ تمام ورځ په خپلو پیسو کې بیزي یو چې څومره پیسې مو ګټلې، څومره بایللې، او د دنیا ټول کوشش زموږ په دې کې دی چې موږ د بهترین کور ځانه جوړ کړو، موږ د پکې بیا بهترین ټایر ولګاو، موږ د پکې بیا AC ولګاو. مطلب د دنیا نه موږ جنت جوړول غواړو، د خپل کور نه، د خپل زندګۍ نه، چې زما سره چې بهترین ګاډی وي. نو چې داسې معاشره وي او چې د هغې دا مسلې وي چې تمام کوششونه د دنیا دپاره وي، نو هغه به په خپلو بچو باندې څه کار وکړي، په خپل ځان باندې به څه کار وکړي چې د هغه لومړی ترجیح چې کوم ده که نه هغه پیسه ده. نو دغې باره کې خلکو الله ویلي دي چې چا لومړی ترجیح چې کوم دی دنیا ده او کوشش تمام د دنیا دپاره دی، د آخرت دپاره کوشش نه کوي. د آخرت ته کوشش څه دپاره دی؟ خو د الله دپاره دی که نه. آخرت هم زه چا له ځو؟ والله له ځو که نه. نو چې د آخرت ته کوشش څوک نه کوي، د هغې جان کوشش نه کوي، نو هغه به څه کېږي؟ الله پاک د اعمال په حساب سره په خساره کې دی. د ده دپاره هېڅ وزن نشته، د اعمال ضایع، ځکه چې د الله د ملاقات نه او د الله د آیتونو نه انکار وکړو. لکه الله پاک چې کوم نشانې وي دو ته په حقارت نظر وکتل، کوشش یې د آخرت دپاره ونه کړو، د خپلو ټایرو دپاره، خپل AC دپاره، د خپل عیش آرام دپاره د خپل ټول کوشش وکړو او الله یې مکمل اګنور کړو. ډېر خطرناک آیتونه دي. نو اوس د سورۃ کهف بیا دوه آیتونه ته نور وایم. الله پاک وایي په سورۃ کهف کې کہ انا جعلنا ما علی الارض زینة لها لنبلوهم ایهم احسن عملا. الله پاک وایي چې په دې ځمکه باندې ما څه پیدا کړي دا څه دی؟ دا د دې زینت دی او زه چې تاسو وازمي یم، تاسو کې نیک عمل څوک کوي. بیا وایي وانا لجاعلون ما علیها صعیدا جرزا. او دا الله پاک زموږ امتحان دپاره هر څه پیدا کړي، نو موږ له پکار دی چې موږ په آخرت باندې سوا فوکس ورکړو او په دنیا باندې کم ورکړو. موږ لومړی پریارټي آخرت ته
دنیا نه د پکار ملت په ځان باندې کار وکړي چې قرآن طرف ته راشي د قرآن له ټایم ورکړي صحیح ده او هغه جان جوړ کړي دا خو لږه زندګي ده هم بدله کې ستړی هم به پیسې ګټي بیا هم تاسو سکون نه ملاویږي ټول محنت ته بل چا دپاره دی ولکه د ځان دپاره محنت وکړئ د آخرت دپاره محنت وکړئ هغې مستقلې زندګي دپاره د دې لږې زندګۍ دپاره د مونږ کوشش کوو چې دا لږه زندګي زمونږ بهتر شي خو هغه مستقل زندګي یار دا مطلب کمقلتوب دی چې یو سړی وایي زه الله منم که نه په دې بیا هم د دنیا دپاره کوشش ډېر کوي او د آخرت دپاره د هغې نه کم کوي دی هم دا بېوقوفه دی دی دروغ وایي زه الله منم د الله د ملاقات اراده نشته چې د الله سره به زموږ ملاقات کېږي اوس بس هغه رسمي مسلمان شو چې بس ابا او اجداد زموږ معاشره بس مسلمانان دي چې زه مسلمان شم خو نور چې ستا پریارټي دنیا ده او الله نه ده نو اټس مین تر الله سره ملاقات داسې شوق ستا نشته الله آیتونه تا ته نه ښکاري د الله نشانې تا ته دا دومره غټ اسمان دومره ځمکه دا تا ته نه ښکاري د دې دا مطلب دی زه نه یم ورغه ما د لومړی آیتونه ویلي دي چې ما ویلی دی که نه آیتونه مې ته نه ویل خپلې سره ما دا خبره کړې وې تاسو بیا هم سبجکشن کول چې یاره ته خو ډېر سخت دی خو آیتونه سخت دي زه څه وکړم الله پاک وایي څوک د دنیا دپاره تمام کوششونه کوي نو څه زما د ملاقات نه انکار کوي بس آیتونو کې دی دا سره وګورئ دا سورة کهف سره د آیتونو وګورئ الله پاک د معلوم د عمل کول توفیق راکړي الله پاک تاسو هم درکړي وما علینا الا البلاغ المبین جزاکم الله خیرا